سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې که ستاسو یاد اوسي پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یو لنډ سفر باندې تللی و. یا هغه سفر داسې لنډ هم نه و، خو څلور هیوادو ته یې سفرونه درلودل. په دغه هیوادو کې یو بریتانیا او انګلستان چې موږ تاسو ورته وایو، او ورسره آلمان و چې دا دوه اروپایي او وروسته تر هغه ترکیه نیمه اروپایي او نیمه آسیایي، او چې تر هغه تیر سو بیا امارات. دا څلور مهم او استراتیژیک هیوادونه دي چې د امریکا وفاداره ملکونه دي. دا هر څلور سره امریکا ته وفاداره ملکونه دي او د امریکا ډیر استراتیژیک هډې په دغه څلور سره هیوادو کې سته. نو نن پر دې باندې خبرې کوم چې د کرزي صاحب دا سفر کوم سیاحتي سفر و که سیاسي سفر و. که سیاسي سفر و نو دا به څه پایله لري، راتلونکي کې څه راځي، ولې کرزی صاحب د دې سیاسي سفرونو پلان یې نیولی دی، ولې کرزی صاحب دغه کارونه مخته وړي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او پر دې موضوع کې به تاسو ته ډېر سپیناوی درکوم، ځکه چې ډېر معلومات مو ترلاسه کړي دي. دومره مهم معلومات مو ترلاسه کړي دي چې انشاءالله چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې پخواني ویډیوګانې موږ څه تاسو ته ویلي وه چې بیا وروسته هغه هماغسې سوه. دا معلومات چې نن تاسو سره شریکوم دا به هم یو څو میاشتې او یا بیخي په راتلونکي کال کې د حالت په همدغه ډول باندې تغیر کوي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې له دې چې زه د کرزي صاحب پر سفر باندې خبرې وکړم، یو ډېر مهم موضوع چې تاسو ته یادونه یې کوم او د دې معلومات به هم په راتلونکي نږدې ورځو کې به هم رسنیو ته به هم ووځي. خو اوس چې کوم معلومات زه تاسو ته وړاندې کوم په ډاډ سره ویلی سم چې راتلونکي څو ورځو کې به دا خامخا رسنیو ته هم راوځي. دغه ورځ کې یو سیاسي ګروپ جوړ شوی دی. دغه سیاسي ګروپ په داسې حالت کې جوړ شوی دی تر څو د افغانستان روانې ستونزو دپاره یو حل لاره جوړه کړي. دغه سیاسي ګروپ کې چې دی کرزی صاحب دی، ډاکټر صاحب عبدالله دی، حکمت خلیل کرزی دی او د انس حقاني دی. کرزی صاحب چې دی هغه یو همشموله څیره غوندې یو مشر څیرې غوندې رول لوبوي، او ډاکټر صاحب عبدالله چې دی هغه د شمالي ټلوالې په استازیتوب په دې ګروپ کې خپل ونډه لري، او حکمت خلیل کرزی چې دی هغه د ځوانانو په استازیتوب په دې ګروپ کې ونډه لري، او انس حقاني چې دی دا د طالبانو په استازیتوب په دې ګروپ کې خپل رول ولري. اصلي کیسه هم دغه ده چې حالت ډېر ترنګلی شوی په افغانستان کې. حالت دومره ترنګلی شوی دی چې هغه دی یو بل ته سر په ماشه ودرېدل. حقاني او د کندهار ډله چې ده دوی اوس دې ځای ته ورسېدل چې یو بل ته په ماشه ولاړ دي. نو د دې حالت له څخه خپله امریکایان هم ویره لري. امریکایان ویره لري که دغه حالت او دغه یو بل بې اعتمادي رامنځته سوه نو په دغسې حالت کې چین او روسیه به د دې ډلې څخه خپل ګټه پورته کړي، او په افغانستان کې د روان حکومت چې دوی د کلونو هلته زحمت ایستلی دی، هلته پایګاوې جوړ کړي دي، هغه پایګاوې به هم ورڅخه ولاړ شي، او دا څه چې کړنې یې کړي دي دا به ټوله یې د لاسه ولاړ شي. نو د همدې امله دغه ګروپ په ډېر بیړني حالت باندې جوړ شوی دی، او دا ګروپ مخکې تر خلیل حقاني تر مرګه جوړ شوی دی، ځکه چې امریکایان په دې باندې پوه وه چې د کندهار او د حقاني د ډلو په منځ کې ترنګلتیا دومره حد ته رسېدلې ده چې هغه د خبره وژلو ته هم ورسېدل، او دا خبره په همدې ځای پای ته ونه رسېږي. څو ورځې په راتلونکي کې به تاسو نور وژنې به هم په دې ډلې کې ووینئ چې هغه به هم یو څو ستراتیژیک کسان به په دې ډلې کې وژل کېږي، او د هغه وروسته به دا هغه خبرې وي چې د دغه ګروپ په هکله باندې ما تاسو ته وکړې چې دا ګروپ جوړ شوی دی، او دا ګروپ خپل فعالیتونه یې هم شروع کړي دي، چې هغه کې حکمت خلیل کرزي هم مخکې خپل فعالیتونه په اروپا او امریکا او په ډېرو هیوادو کې خپل فعالیتونه یې درلودله. کرزي صاحب دغه ورځ کې ولاړی او انګلستان ته ولاړو، او په دغه نه وروسته آلمان ته ولاړو، د هغه نه وروسته رالو ترکیې ته رالو، د ترکیې نه وروسته بیا په اماراتو کې لیدنې درلودلې. که راسو د انګلستان په حساب باندې، انګلستان هغه استراتیژیکه نقطه ده چې د نړۍ ټوله رهبري چې ده د امریکا او د انګلستان په شریکه کنټرول چې دی هغه په انګلستان کې کېږي.
او امریکا خپل استازي هم په انګلستان کې لري، نو د همدې امله د نړۍ ډیر مجلسونه چې دي، د نړۍ ډیر رهبرانو مجلسونه چې دي، هغه په انګلستان کې ترسره کیږي. تر هغه چې تیر سو دلته اروپا په ټولنه کې یو لوی بل قدرت دی چې هغه جرمني ده. جرمني خپل قدرت اوس لري، هغه د اروپایي ټولنې مشري په غاړه لري، یعنې ټول د اروپایي ټولنه چې په یو لوړه سترګه ورته ګوري هغه جرمني ته ګوري. نو د همدې امله و چې انګلستان بیخي د دغه ټولنې څخه هم چې ووتو، په دغه خاطر باندې ووتلو چې ټولو هیوادونو د ټولو هیوادونو سترګه جرمني ته وایي، یعنې جرمني خپل هغه د دوی په ادبي ډول باندې که زه وایم قبلګاه یې ګڼله. نو د همدې امله انګلستان هم ترې ووتلو. که اوس د کرزي صاحب سفر د انګلستان وروسته جرمني ته وګورئ چې ولې تللی دی، نو جرمني په اروپا کې یو مهم غړی دی، او ځکه چې ډېر هیوادونه لکه سویس او ډنمارک او فرانسه لا په مستقیم ډول د امریکایانو سره ډېر ښه اړیکې لري. په هماغه نور هیوادونه کې یاد کړي ایټالیا او اتریش او ډېر نور اروپایي هیوادونه دي چې هغه یوازې خپل مشري جرمني ته ورسپارلې ده. نو د همدې امله نو چې کله هم یو نړیوال بدلون را روانېږي او یو نړیوال بدلون راځي، نو خامخا امریکا او انګلستان ته به هم قناعت ورکوي، آلمان ته به هم قناعت ورکوي، ځکه چې آلمان چې دی ټولو اروپایي ټولنه د کوم ځوانان چې په اروپا کې دي هغه ته د آلمان یا جرمني چې ورته وایو د دغه رول په اروپا کې دوی ته معلومیږي، کوم ځوانان چې په اروپا کې دي، کوم ځوانان چې بیا په سیاست باندې پوه دي او په اروپایي هیوادو کې ژوند کوي، دوی ته ښه معلومیږي چې جرمني یعنې څه. نو د کرزي صاحب سفر هم همدغه موخې باندې تللی دی چې حتی هم انګلستان ته هم قناعت ورکړي، امریکایانو ته هم قناعت ورکړي، جرمنان ته یعنې بس د اروپایي ټولنې ته هم قناعت ورکړي. بیا د وروسته د هغه چې راسې ترکیې چې دی همدا اوس په یو ډول په ډیرو اسلامي هیوادو باندې خپل حصارات لري، که هغه ترکمنستان یاد کړو، ازبکستان یاد کړو، قرغیزستان یاد کړو، قزاقستان یاد کړو، دوی د ترکیې د ترک نسل په حساب باندې په دغه هیوادو باندې خپل رول لري ترکیه، او د همدې ډول باندې هلته یې د پخواني مشرانو سره هم لیدنې کړې دي چې هغه سیاسي رهبران وه، که هغه د پارلمان غړي وه، که هغه کې ښځې فعالانې وه، دغه سره هم په ترکیې کې لیدنه کړې وه. د هغه نه وروسته راغلی امارات ته چې دپاره راغلی دی. امارات چې دی په اصل کې همدا اوس د ټولې عرب نړۍ یو مشري کمیټه په اماراتو کې دوی جوړه کړې ده چې دا سیاسي او استخباراتي ټولنه ده چې هغه د عربستان منلې ده، دا د قطر منلې ده، دا د اماراتو خپله منلې ده، دا د بحرین منلې ده، دا د کویت منلې ده، او هغه سرمایه‌داره قوي هیوادونه چې د عربو هیوادونه دي دا په دغه سیاسي او استخباراتي ټولنه کې چې په امارات کې جوړ کړي ده. تاسو د څه معلومات وکړئ، دا معلومات په انټرنیټ کې تاسو سرچ کړئ، هغه ته هم معلومیږي. نو دا یو داسې سفر ښکاري چې کرزي صاحب تللی دی، هم امریکایان انګلستان ته یو قناعت ورکړي، هم اروپایان ته قناعت ورکړي، او هم د سیمې هیوادونو چې کوم ترک نشین هیوادونه دي لکه ترکمنستان او ازبکستان او دا هیوادونه، او هم عربو هیوادو ته تللی چې تر څو قناعت ورکړي، تر څو په افغانستان کې یو بدلون راسي. دغه حالت په دغه ډول باندې چې روان دی دا وژونکی دی، دا تباه کوونکی دی، او دا هم بدبختونکی دی. نو دا سفر چې دی سیاسي سفر هو، او په دې کې پلان هم همدا دی چې دغه څلور کسان چې نوی ګروپ یې جوړ کړی دی، د همدې ګروپ په واسطه باندې هنس حقاني هم په دغه ورځ کې که ستاسو فکر وسي عربستان ته ولاړو، امارات ته ولاړو، او د روسانو سره یې لیدنې کتنې درلودلې، او همدا ډول د چینایانو سره یې لیدنې کتنې درلودلې. که تاسو دغه ګوګل کې یو څه معلومات ترلاسه کوئ، نو د انس حقاني سفرونه او د لیدنې کتنې چې وګورئ، د دې لیدنې کتنې اوس په دغه ورځ کې بیخي ډېرې سوي دي. که څه ډاکټر صاحب عبدالله په غیر مستقیم ډول باندې هغه دومره ځان نه ښکاره کوي، خو هغه هم د لیدنې کتنې لري، خو هغه بیا دا دی چې خپل د شمالي ټلوالې رهبري کوي او د هغو سره په پټې ناستې لري، خپل مجلسونه لري. دغه څو کسان چې دي په بربند ډول باندې خپل ناستې لري، خپل سفرونه لري، خپل جلسې لري، او داسې ښکاري چې رهبري چې ده ټوله د کرزي صاحب په لاس کې ده. کرزي صاحب په لاس کې ځکه ده چې کرزي صاحب چې دی، چې تاسو په یاد اوسئ، ده په یو مرکې کې هم ویل چې زه د CIA غړی وم، او اوس هم
یعنې انډیوالي لرم، یعنې معنا چې اوس یې هم غړی یم، خو ویلو چې اوس هم د دوی ملګرتیا لرم، خو زه یې غړی نه یم، خو معنا چې اوس هم د دوی غړی دی. یعنې د بعضو سرچینو په باور باندې کرزي صاحب دومره باوري سرچینه ده د امریکایانو دپاره لکه زلمي خلیلزاد غوندې. نو د همدې امله دا کوم حکومت چې سقوط وکړو، د حکومت د سقوط وروسته که هغه کرزي صاحب پاتې شوی دی، که هغه ډاکټر صاحب عبدالله پاتې شوی دی، که هغه یو لوی کابینه په افغانستان کې اوس پاته ده چې هغه به یو څو والیان اوسي، یو څو کسان اوسي چې که دغه حکومت د پرځېدو وروسته یو بل حکومت جوړیږي، نو هغه به خامخا رهبري به د کرزي صاحب په لاس کې اوسي. یو داسې پلان روان دی که په عموم کې تاسو د دغه ګروپ په هکله باندې خپل پټ معلومات پلټنه وکړئ چې دغه ګروپ سره کوم جوړ شوی دی، نو د دغه ګروپ یوازې د عکسونې هم که تاسو وګورئ، نو تاسو به یو مطلب ځینې اخیستلی سئ چې د دې ګروپ مطلب څه معنا، چې دا سړی څه کوي، دا سړی څه کوي، دا سړی څه کوي، دا سړی څه کوي، او په حاصل کې پلان څه دی. پلان هم دغه دی چې یو بدلون راځي په افغانستان کې. په افغانستان کې دغه حالت باندې خبره دې ځای ته رسېدلې چې یو بل ته په ټوپک سره ولاړ دی، یو بل سره وژني، ویې وژله، او خبره خونریزي ته رسېدلې ده. نو دا هغه معلومات وه چې د کرزي صاحب د سفر په هکله باندې ما تاسو ته وړاندې کړه، او دا کوم معلومات چې د دغه ګروپ په هکله وه، دا دومره پټ معلومات دي چې زه وایم 100% 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته به دا په رسنیو کې تاسو ته ورسیږي. او کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي دي دا د ډاډمنې سرچینې دي، او دا کوم ګروپ هم چې جوړ شوی خپل فعالیتونه یې د وخته شروع کړي دي. دا و د نن ورځې معلومات. هیله یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسي. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.